نه بعد بیوټیفیکیشن په حواله سره پوښتنه کو چې دلته کې څه انتظامات روان دي یا په راتلونکي کې د څه اقدامات کوي. ډیره مننه به. थैंक यू जी. यो खूब स्पीकर से रदी मेहनत हो सलानी ऑर्गेनाइजेशन शुक्रिया अदा करूँ चिकम पर सवाब है कि पनाहगाह चिकम संग स्पीकर से बुए सूबाई और कौमी असम्बली हुकूमतों द्वारो चिकम दिनों دا پلان دی د ثوابه خلکو ته او بیا بونیر نه کم ځای چې خلک راځي هغه ته یو ډیر غټ سہولت دی دا او د دې او سپیشلی چې تکلیف کی مریضي او خو نه په خوراک نه پسکا کی نو هغه ته پاتې کېدو د پاره او صفاز ہے او ورسره خوراک ملاويږي میل ته ځان له زنانو ته نارینو ته ځان له کوم نه یو ځای جوړ شوی دی. باقي پات تاسو بیوټیفیکیشن وي دا تیر گورنمنت کې سپیکر صاحب دی مونږه یو دغه کړو یو پروجیکټ مونږ منزور کړو کریم خان بھائی مونږ سره دغه چې هغه کې هسپتال حالت لګ نو ټیکول دی کې فیسیلیټي ورکول دی نه هغه سکیم اپروو شوی دی او راي باقاعده مونږه افتتاح کوو هغه دا او ان شاء الله هسپتال کې جنن په کالج کې کم ضرورتونه دي او صوبایي حکومت الریډي پورا کوي. مونږ په ټول سپیکر صاحب زو کریم خان زمونږ نور ایم پی ګان منګان ټول په مونږ کنسلټیشن کوو چې ډیولپمنٹ وشي او ثوابه کې صحت په حواله سره اخیرنه خبر کوم چې کوم مونږ 13 کال کې کار کړی دی الحمدلله چې هغه هاسپټلز کمپلیټ چې زما په خیال پر روان شل 15 کال پورې به ثوابه کې بل هسپتال ضرورت نه ځکه چې مونږ تقریبا هر تحصیل کې هر علاقه کې سنسه هسپتالونه دغه جوړ کړی دی او ثوابه خلک ان شاء الله خپل مریضان بیا بل ځای ته نه وړي دلته ورته تقریبا ټول سہولتونه ورکړي کیږي. چې ثانک ډیره زیاته مننه کو تاسو اوریدل چې بیا کم مریض دلته راځي د پیښور او د اسلام آباد او هغه کیسې به ختم شي دلته به په دې ثوابه کې هغه ته پراپر یو علاج یو پورا سیستم ملاويږي. موږ سره د سیلانی ویلفیر ټرست مشر ولار دی هغه ته بخواس کو چې را سره خپل تاثرات شریک کړي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہم پورے پاکستان میں تقریباً یہ کھانے کا سلسلہ رکھا ہوا ہے ہم نے اور کم و بیش 1 لاکھ افراد کو ڈیلی کا کھانا دیتے ہیں ہم دوپہر کا اور رات کا. اسپیکر صاحب نے ہمیں کہا کہ میرے علاقے میں بہت ضرورت ہے اور یہاں پہ ہاسپٹل کے اندر جو پناہ گاہ بنائی ہے اس کے اندر کھانے کا تو الحمدللہ اسپیکر صاحب کے حکم پہ ہم آ گئے اور یہ آگے اور حکم کرتے جائیں گے. یہ خود ایک ویلفیئر ہے الحمدللہ یہ خود ایک ویلفیئر ہے کہ ان کو احساس ہے غریبوں کا درد ہے تو اس کی وجہ سے ہم آگے اس درد میں ساتھ بن گئے انشاءاللہ اور آگے بھی کام کریں. تھینک یو جی. دا وخت مونږ په باچا خان میډیکل کمپلیکس کې ولاړ یو را سره د ځای ایم پی ای صاحب کریم خان ولاړ دی را سره د گجو خان میډیکل کمپلیکس او د گجو خان میډیکل کالج پرنسپل صاحب ولاړ دی. د هغه نه بعد نننای دغه منصوبو په حق لږ معلومات تاسو سره شریکو. ایم پی ای صاحب ته بخواست کو چې دا نن کم دلته کې مهمان خانه کولاویږي چې کم زمونږ دغه پښتانه د صوبې د بیلابیلو سیمو نه دلته کې راځي ثوابای ته هغه ته دلته کې کم سہولیات به تاسو ورکوي او په دې کې به په دې پروجیکټ کې به سوي هغه باره کې راته لږ معلومات راکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. وړاندې خو جستار شکریا ادا کوم دا چې د سپیکر صاحب یو انیشیټیو چې موږ د خپل کیټګری ډي هاسپټل چې کوم دی نو د دې اپګریډیشن مو کو د کې چې څومره سټاف کمې دی هغه برابر کو او د سره سره هغه مختلف ډونر سره خبرې روانه وي او لکیلی دا تنظیم چې دی د وخت سره د مهمان خانه دی کې 2 ټایمو روټای ده او کوم پیشنټ چې اډمیټ وي نو دا هغه اډمیشن لکه چې بیډ نمبر پلان کې هغه اټینډنټ چې کوم دلته پاتې کیږي چې کوم دا بیډ یوټیلایز کوي او دا 2 ټایمه خوراک پکې نو هغه به باقاعده رجسټر کیږي نو دا یو ډیر ښه اقدام دی او امید لرم چې دغه په نور هسپتالونو کې د صوبې چې دی نو دا سه ډونرز او والنټیرز برازي او د خلکو خدمت پکې دي سره سره د هسپتال د بیوټیفیکیشن په مات کې دا روډونه دي سیوریج مسلې دي او د نرنګ روغان دي د بوټي دي بیوټیفیکیشن نو 14 کروڑ روپۍ چې دي نو د بیوټیفیکیشن لپاره پروینشل ګورنمنت دی لا مختص کړی دي نو نن چې سپیکر صاحب راځي نو دا بنیادی دا ډوړه خبره ډیر زیاته مننه کوجی را سره د گجو خان میډیکل کالج پرنسپل صاحب فصیح الزمان صاحب را سره ولاړ دی هغه نه بعد دغه منصوبې په حق لا باندې چونکه دلته کې د مشر په حیث باندې کار کوي هغه نه بعد د نننای منصوبې په حق لا باندې معلومات کو چې سره شریکي. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه تاسو ډیر شکرګزار یم چې تاسو راغله د کوریج د لپاره
د ام پی ای صاحب چې د کنسټیټیوشن د کریم خان صاحب دغه د موږ د دوه درې منصوبې یو پکې د سرکاري مهمان خانه هغه کې دا د چکم د پیشنټ اټینډنټ دی د سپیکر صاحب یو خواهش ته یو دغه ډیر مخکنه یو پروجیکټ خو الحمدلله نن به دغه پراپر اناګوریشن کیږي چې پغه کې کم زموږ د پیشنټ اټینډنټ دی چې هغه په پراپر طریقه باندې دلته سټي وي دلته د هغه ته د خوراک بندوبست دی بل دویم چې دی هغه بیوټیفیکیشن دی هغه ته موږ د فند ریلیز شوی دی نو په دې کې د زموږ د هسپتال کم تنظیم دغه د مختلف قسم ورډونو رینوویشن دی سړکونه دی پکې نور د ورډونو رینوویشن دی نو ان شاء الله دا به پکې کیږي بل په واټر فلټریشن پلانټ په پکې لګي چې هغه کې زموږ د کم کنټامینیشن دی د واټر چې هغه ډېری مرزونه پیدا کیږي هغه به ان شاء الله نن دا غي اناګوریشن هم کیږي ډیره زیاته مننه کوم تاسو واوري د ډاکټر صاحب خبره د ام پی ای صاحب خبره